وما علينا إلا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله چې دی نشته هیڅ لایق د عبادت مگر یوازې هم دی. هغه به تاسو خامخا د قیامت ورځې ته راجمع کړي چې په هغې کې هیڅ شک نشته او له الله نه په خبره کې ډېر رښتینی څوک دی. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. نو د منافقانو په باره کې پر تاسو څه شوي دي چې دوه ډلې شوي؟ حال دا چې الله هغوی د خپلو عملونو په سبب نسکور کړي دي. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. آیا تاسو غواړئ چې هغه کس په نیغه لار روان کړئ چې الله ګمراه کړی دی او چې الله څوک ګمراه کړي نو ته به هیڅکله هم د هغه لپاره نیغه لار ونه مومې. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. دوی خوښوي چې تاسو هم کافران شئ لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي، بیا به تاسو ټول یو شان شئ. نو تاسو له دوی نه هیڅ دوستان منیسئ تر هغه پورې چې دوی د الله په لار کې هجرت وکړي. فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. نو که دوی د الله له لارې نه وګرځېدل نو تاسو دوی نیسئ او دوی وجنئ کوم ځای چې تاسو دوی ومومئ او تاسو له دوی نه مه هیڅ دوست نیسئ او نه مدد کوونکې. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. مگر هغه کسان چې له داسې قوم سره پیوند یعنی تعلق لري چې ستاسو په منځ کې او د هغوی په منځ کې معاهده یعنی تړون وي، یا هغوی تاسو ته راشي چې سینې له تاسو سره له جنګ کولو نه یا له خپل قوم سره له جنګ کولو نه تنګ وي. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. او که الله غوښتلې نو دوی به خامخا پر تاسو باندې زورور کړي وي. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. بیا به دوی له تاسو سره خامخا جنگ کړی وو، پس که دوی له تاسو نه ډډه وکړي نو له تاسو سره جنگ ونه کړي او تاسو ته د سولې درخواست وکړي، بیا نو الله تاسو لپاره پر دوی باندې هیڅ لار نه ده ګرځولې. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. زر دی چې تاسو به نور خلق عمومي چې هغوی غواړي چې له تاسو نه په امن او بیغمه شي او له خپل قوم نه هم په امن شي. هر وخت چې فتنې یعنی کفر او رانی ته وبلل شي نو په هغې کې نسکور پریوزي. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. نو که دوی له تاسو نه په ډډه نشول او تاسو ته یې سوله پیش نه کړله او خپل لاسونه یې له جنګ نه بند نه کړل، بیا نو تاسو دوی نیسئ او دوی وجنئ کوم ځای چې تاسو دوی ومومئ. وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. او دغه خلق دي چې مونږ تاسو ته د دوی په خلاف د جنگ کولو ښکاره دلیل ګرځولی دی. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. او هیڅ مومن لره دا حق نشته چې بل مومن قتل کړي
مګر دا چې په خطا سره وي. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. او چا چې مومن په خطا سره قتل کړ نو د یو مومن سټ یعنی مرئی یا وینځي آزادول لازم دي او دیت ته چې د هغه مقتول وارثانو ته بس پارلی شي مګر دا چې هغوی یعنی وارثانی معاف کړي. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. نو کچری هغه ستاسو د دښمن له قوم ځنی وي او دا مقتول مومن وي بیا نو د یو مومن سټ آزادول دي. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. او کچری له داسې قوم ځنی وي چې ستاسو په منځ کې او د هغوی په منځ کې معاهده وي نو بیا دیت ته چې د هغه وارثانو ته بس پارلی شي او مومن سټ یعنی غلام یا وینځه آزادول دي. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. نو چا چې دغه سټ ونه موند نو پرله پسې 2 میاشتې روجې نیول دي د الله له جانبه د توبې لپاره او الله له همیشه ښه پوهه ښه حکمت والا دی. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. او هغه څوک چې مومن په قصد او ارادې سره قتل کړي نو د هغه سزا جهنم دی چې همیشه به په هغه کې وي او الله په د باندې غضب کړی دی او په دی لعنت کړی دی او د ده لپاره یې بیخي لوی عذاب تیار کړی دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ای هغو کسانو چې ایمان راوړی دی کله چې تاسو د الله په لار کې سفر کوئ نو ښه تحقیق کوئ او څوک چې پر تاسو سلام واچوي نو هغه ته دا مه وایئ چې ته مؤمن نه یې. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. تاسو د دنیایي ژوند سامان غواړئ نو له الله سره ډیر زیات غنیمتونه دي. له دې نه مخکې تاسو هم همداسې وئ بیا پر تاسو باندې الله فضل وکړ نو ښه تحقیق کوئ بېشکه الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. په مؤمنانو کې ناست خلق چې تکلیف والا نه دي دوی او د الله په لار کې په خپلو مالونو او ځانونو سره جهاد کوونکي سره برابرېدلی نشي. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الله په خپلو مالونو او ځانونو سره جهاد کوونکو ته په ناستو باندې په لوی مرتبې سره فضیلت ورکړی دی او له هر یو سره الله د ښې بدلې وعده کړې ده او الله جهاد کوونکو ته په ناستو باندې په ډیر لوی اجر سره غوروالی ورکړی دی. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. چې د هغه الله له طرف نه مرتبې دي او بخنه او مهرباني ده
او الله له همیشه بخونکې بې حده رحم کوونکی دی. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم. بېشکه هغه کسان چې ملایکو د هغوی روحونه قبض کړل په داسې حال کې چې په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو، ورته وایي به تاسو په څه حال کې وئ؟ دوی به وایي قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. مونږه په هغې ځمکه کې کمزوري کړی شوي وو، ورته وبه وایي آیا د الله ځمکه پراخه نه وه چې تاسو په هغې کې هجرت کړی وی؟ نو دغه خلک چې دي د دوی اوسېدنځی جهنم دی او هغه د ورتلو بد ځای دی. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر هغه پر اختیا کمزوري کړی شوي سړي او ښځې او ماشومان چې نه د هیڅ هیلې وس لري او نه څه لاره مومي. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نو دغه خلک چې دي امید دی چې الله به هغوی ته معافي وکړي او الله له ازله ښه معافي کوونکی ښه بخونکی دی. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. او چا چې د الله په لاره کې هجرت وکړ نو هغه به په ځمکه کې د اوسېدو ډېر ځایونه او پراخي ومومي. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. او څوک چې له خپله کوره وځي چې الله ته او د هغه رسول ته هجرت کوونکی وي بیا مرګ دی را لاندې کړي نو یقینا د اجر په الله باندې ثابت شو او الله ډیر بخونکی بې حده رحم کوونکی دی. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. او کله چې تاسو په ځمکه کې سفر کوئ نو پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته چې له مانځه نه څه حصه کمه کړئ. که تاسو ویرېدلی له دې نه چې کافران شوي خلک به تاسو په فتنه کې واچوي، بېشکه دغه کافران له شورو نه ستاسو ښکاره دښمنان دي. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. او کله چې ته په دوی کې موجود یې بیا ته دوی ته لمونځ ودروي نو له دوی نه د یوه ډله له تا سره ودرېږي او خپلې وسلې دې هم له ځانه سره ونیسي. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. نو کله چې دوی سجده وکړي نو دوی دې ستاسو شاته شي او هغه بله ډله دې راشي چې لمونځ یې نه دی کړی نو هغوی دې له تا سره لمونځ وکړي او خپل د ساتنې سامان او خپلې وسلې دې له ځانه سره ونیسي. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. دغه کافران شوي خلک ارزو لري چې کاش کې تاسو له خپلو وسلو او خپلو سامانونو نه غافله شي، بیا هغوی پر تاسو باندې په یو ځلي زوروره حمله وکړي. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
او پر تاسو باندې هیڅ ګناه نشته. که تاسو ته د باران په وجه څه تکلیف وي یا تاسو بیماران یی، داسې تاسو خپلې وسلې کېږدئ او خپله بیداری یعنی د ساتنې سامان راکلک کړئ. بېشکه الله د کافرانو لپاره سپکونکی عذاب تیار کړی دی. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. بیا چې کله تاسو لمونځ ادا کړئ نو الله یادوئ په ولاړه او ناسته او په خپلو اړخونو باندې چې پراته یي. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بیا چې کله تاسو مطمئن یعنی ډاډمن شئ نو لمونځ قایموئ د اطمینان د حالت لمونځ. بېشکه لمونځ له شروع نه په مؤمنانو باندې په معلومو وختونو کې فرض کړی شوی دی. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. او تاسو د دغو کافرو خلکو په لټون کې سستی یعنی کمزوري مکوئ. که تاسو یی چې په تکلیف کېږئ نو بېشکه هغوی هم په تکلیف کېږي لکه څنګه چې تاسو په تکلیف کېږئ. او تاسو له الله نه د هغه څه امید لرئ چې هغوی امید نه لري. وكان الله عليما حكيما. او الله له همیشه ښه پوهه ښه حکمت واله دی. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. بېشکه مونږ تا ته کتاب په حق سره نازل کړی دی د دې لپاره چې ته د خلکو په منځ کې فیصله وکړې په هغه څه سره چې الله تا ته ښودلی دي او ته د خیانت کوونکو لپاره جګړه کوونکی مه جوړېږه. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. او له الله نه بخنه غواړه بېشکه الله ډېر بخونکی بې حده مهربان دی. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. او ته د هغو کسانو له طرفه جګړه مه کوه چې له خپلو ځانونو سره خیانت کوي. بېشکه الله له هغه چا سره مینه نه کوي چې ډېر خاین سخت ګناهګار وي. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. دوی خپل جرمونه ډېر پټوي له خلقو نه او له الله نه نه پټوي. حال دا چې هغه الله له دوی سره وي کله چې دوی د شپې د هغې خبرې په باره کې مشورې کوي چې هغه یې نه خوښوي او الله هغو عملونو لره چې دوی کوي راګیرونکی دی. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. واورئ دا تاسو خلک کې چې د دوی له طرفه مو په دنیایي ژوند کې جګړه وکړه نو د قیامت په ورځ به له الله سره د دوی له طرفه څوک جګړه کوي یا څوک به د دوی لپاره کارساز جوړیږي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. او هر څوک چې بد عمل وکړي یا پر خپل ځان ظلم وکړي بیا له الله نه بخښنه وغواړي نو الله به ډېر بخښونکی بې حده رحم کوونکی ومومي. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. او هر څوک چې څه ګناه وکړي نو بېشکه همدا خبره ده چې د خپل ځان په ضرر یې کوي او الله له همیشه ښه پوهه ښه حکمت واله دی. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا
ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. او هر څوک چې څه خطا وکړي یا څه ګناه بیا د هغې تور په بل بې ګناه پورې کوي نو یقینا هغه د غټ تهمت او ښکاره ګناه بار پورته کړ. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. او که په تا باندې د الله فضل او د هغه رحمت نه وی نو یقینا په دوی کې یوې ډلې اراده کړې وه چې تا ګمراه کړي او دوی نه ګمراه کوي مګر خپل ځانونه. وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. او تا ته هیڅ قسمه ضرر نشي در رسولی او الله پر تا باندې نازل کړی دی کتاب یعنی قرآن او حکمت یعنی سنت او تا ته هغه څه در زده کړي دي چې ته پرې نه پوهېدلې او پر تا باندې د الله فضل ډیر لوی دی. وما علينا